حدیث راوړی دی ډېر خوندور حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه. ابوذر غفاري وایي خرجت ليلة من الليالي یو شپه د کور نه راووتمه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وچ راووتم ګورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې روان دی وليس معه انسان او بل څوک سره نه و یعنی د شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک یوازې روان دی فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد وما زړه کې دا سوچ وکړو چې د پیغمبر به دا خبره خوښه نه وي چې څوک ورسره روان شي ځکه ځان له یوازې ګرځي. فجعلت أمشي في ظل القمر نو زه پسې روان شوم د سپومۍ په سوري کې کوم ځای ته چې رڼا نه وي هلته سوری که نه دقه ځای کې روان شوم. فالتفت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم एकदम دې شاته وکتو فرآني وی زه ولیدم وی چې من هذا څوک یې وی چې ابوذر جعلني الله فداءك الله دې ما پته قربان کړي وی ما ته وی چې یا ابا ذر تعاله راځه راځه چې ځو. فمشيت معه ساعة سوخ من يوم زي سروان وما تويش أبو ذرا إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة كم خلقو سرچ الدنيا كي مال دير دي پاخرت کی دي خلقو أجر كم دي دا نسيتي وتبلارا كيوكو ها سوق بچتي دي تاوان نقورا إلا من أعطاه الله خيرا مگر هغه سړی چې الله ولا مال ورکړی فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا دا دې بچ دی خو دا کار کول ډېر ګران دی. سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی بچ دی دې تاوان نه چې الله ولا مال ورکړی او ښی طرف ته یې ولګوي گس تیم لگئی مخ کیم لگئی شا تیم لگئی او هر ځای کې د خیر په لاره کې لګوي دا سړی بچ دی لکه تاوان نه. ځکه داسې عامه شي چې هر سړی چې مال ورسره ډېري په آخرت کې اجر نشي دا خو ډېر نیکانو خلکو سره مالونه ډېر دي چې ډېر نیکان خلک شته چې د هغوی سره مال څه دی ښه ډېر د تاریخ کې هم تېر شوي دې زمانه کې هم شته. مطلب د هغه خلک دي چې مال ورسره ډېر دی او د خیر په لار کې نه لګوي دوی آخرت بهللی دی. دا د مال چوکیداران دي دا څه دي د مال چوکیداران الله پې بس دغه دنیا پې الله ساتي. داسې ناشنا ناشنا چوکیداران شته دي مال که دې ولیدو نو حیران به شي ورته چې هغه الله صرف پیدا کړي څه دي جمع فاوعى بس داسې مال شماري او به یې لوښو ته ور واچوي څه د خندا شي دي وي مال پروت دی. اکثر مړ شي بیا په داسې ناشنا ځایونو کې یې اېښودی چې پته یې هم نه لګي کوم ځای کې یې اېښودی وایي چې ته وینه یا چینجي څه پې ولګي هغه مال والا مو وخوري ټول. بیا یې ورته ووایي فمشيت معه ساعة ابو ذر وایي زه ورسره بیا داسې لاړم څه وخت وی بیا ما ته وایي چې فقال لي اجلس ها هنا دلته کښېنه فأجلسني في قاع حوله حجارة په یو شړ ځای کې کښېنولم میدان کې او ګیر چاپېره ترې کاڼي وو. وی ما ته وایي دلته کښېنه حتى أرجع إليك تر څو چې زه واپس نه یم راغلی ته به نه ځې دلته ما ته انتظار وکړي. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه روان شو دي چې کاړجنه ځمکه وه مدینې ځمکه خو تاسو لیدلي دي که نه کاړجنه ځمکه وه او تور تور کاڼي و ټول په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی او ما بیا نه لیدو په تیاره کې رانه ورک شو. فلبث عني ښه ډېر وخت یې تېر کو فأطال اللبثه وخت هم ښه ډېر اوږد کو بیا وی بیا را روان و دغه تیرې نه راووتو څه وخت بعد خو دا خبره یې کوله کله چې را روان وي ما واورېدو وی وهو مقبل را روان و وإن سرق وإن زنى
ښه که غلا وکړي او زنا وکړي وي دا خبره یې کوله وی کله چې راغی ما صبر ونه کو لم اصبر نور صبر مې نشو کولی حتی قلت موتی چې یا نبی الله جعلني الله فداءک الله دې ما په تا قربان کړي او تا نه قربان شمه من تکلم فی جانب الحره د دې کاړجنې ځمکې په دې غاړه کې درځي کې ته چا سره لګیا یې لکه چې ما خو واورېدو تا وي اگر که زنا وکړي او شراب وڅکي غلا وکړي ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا وما هو نوري ترى چا جواب درکو چا سره لګیاوي تاسو ما ته وی چې ذلك جبريل عليه السلام راغله دا سره لګیاو عرض لي في جانب الحره زه چې دغه کاړجنې ځمکې ته ورغلم نو په دقه غاړه کې راته راښکاره شو جبريل عليه السلام ګوره دا زیری د ټولو دپاره په ننني درس کې صرف دا زیری ویسئ کور ته زړه به م باغ وی جبریل راښکاره شو ما ته یې وی چې بشر امتک خپل امت له زیری ورکه زیری او دا زیری ګوره صرف د موحدینو سلفیانو دپاره دی چې د سلف صالحینو په لار روان دي زیری بشر امتک خپل امت له زیری ورکه انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه سوق چې مړ شي او د الله سره څه شی نه شریک کړی دی لازم جنت ته ځي دا زیری ماله دقه ځکه جبريل لاکو چې ستا په امت کې چې څوک مړ شو او د الله سره څه شی نه شریک کړی ټنګېدلې عقیده یې د توحید دا سړی به چېرته ځي جنت ته به ځي وی ما وتی چې یا جبریل ای جبریل وان زنا وان سرق وان زنا که غلا وکړي او زنا وکړي بیا به هم ځي نو دغه خبره دې دغه اورېدلې وه د ابوذر اورېدلې وه وی ما ته وی چې نعم بیا به هم ځي وی ما ورته بیا وی چې وان سرق وان زنا جبريل که اوس غلاګانې کوي او زناګانې کوي وی نعم بیا به هم ځي وان شرب الخمر شراب ورسره هم زیات کوي که شراب هم څکي بیا به هم ځي پیغمبر خو تپوس د څه کو وی که زنا کوي او که غلا کوي جبريل ورته او که ورسره شراب هم څکي دی به جنت ته ځي څومره خوندور زیری څومره د خوشحالۍ خبره خو دا یاده کوي دا خبره دې ته مطلب نه دی چې سړی ګناهونو باندې ورځپي د دې دا مطلب دی چې دا سړی به جنت ته ځي اوس لازم نه دی چې دی به په اولنو کسانو کې جنت ته ځي پوه شوې په دې خبره کې لکه اوس یو موحد مړ شو غلاګانې یې کړي دي زناګانې یې کړي دي شراب یې څکړي دی به هم جنت ته ځي ښه نو دی به څنګه جنت ته ځي او دا دومره ګناهونه نو وایي جواب یې دا دی که الله وغوښته دا ګناهونه به ورته څه کړي معاف به کړي شرک نه علاوه خو هره ګناه د الله د مشیت لاندې ده که الله معاف کړو لاړ جنت ته صحیح شو دغه حدیث کې څنګه داسې شو که نه او که الله ول عذاب ورکوي چې نه نه الله وایي زه یې نه معاف کوم زه ول عذاب ورکوم د دې توبه هم نه ده ویستې او الله ول عذاب ورکو نو د دې عذاب نه بعد به بیا راځي جنت ته خو ځي به چېرته جنت ته لاړ جنت ته عذاب به ورته میلاو شي دلته مطلب دا نه چې لکه داسې نه ستاسو ذهن کې دا راشي چې توحید عقیده دي او خپه په خپه باندې واچوله بس وایي که نه دا الله شکر دی عقیده د سلفیت ته او ورزه په هره ګناه باندې نه دا مطلب خو دا نه مطلب خو دلته دا دی که چېرته تې ګناه وشوه انسان دی کمزوری د ګناهونو کوشش نه کوي خو انسان دی که چېرته تې ګناه وشوه نو که الله معاف کو یغو معافي کو لاړ جنت ته او که الله معاف هم نه کو او عذاب یې ورکو بیا به هم راځي چېرته بیا به هم راځي جنت ته حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د قیامت په ورځ سفارشونه کیږي الله به پیغمبر ته وایي لاړ شه راوباسه د جهنم نه هغه سړی چې ذره برابر توحید او ایمان یې په سینه کې ذره برابر راوباسه د جهنم نه الله به پیغمبر ته وایي لاړ شه راوباسه د جهنم نه او پرېږدي چې ځي جنت ته هغه سړی ذره برابر
توحید او ایمان په زړه کې راوي باسي موحد سړی په جهنم کې همیشه لپاره نه پاتې کېږي که لاړ هم شي څه وخت لپاره به موحدینو باندې خو الله ډېر مین دی یو حدیث کې راځي چې کله الله دا جنتیان جدا کړي او دا به ډېره ناشنا ورځ وي الله دې په هغه ورځ په موږ رحم وکړي یو اعلان به کېږي د قیامت په ورځ وامتازوا اليوم أيها المجرمون جدا شي تاسو اے مجرمان نو مجرمان به جدا ودرېږي جنتیان به جدا ودرېږي اوس دا پته نشي چې موږ به په کوم صف کې ودرېږو یو طرف ته به موږ هم ورسو نو بیا د الله رحم او کرم ته وګوره دې جنتیانو ته به الله دا یو حدیث کې راځي چې صبر لاړ شي جهنمین جهنم ته چولی شوي دي کنه او دوی جنت ته تلو الله ورته صبر لاړ شي جهنم کې وګورئ کوم ملګري چې تاسو پیژنئ موحدین د موحدینو دپاره دا خبره کوم ملګري چې تاسو پیژنئ هغه ټول راوباسئ راوباسئ هغه ټول دوی به لاړ شي ورته ملګري راوباسي الله به ورته نور وبس او دا سپارښتونه چې وشي بیا به رب العالمین هغه به بیا په خپل فضل او کرم سره خلک راوباسي